محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. نو بس اول دوار چې دی دغه آیت کریمه رب ته د ما قبل سره دادی پرون کستیس پیاجي هغه د صبر په مسله کې چې وچ الله عز وجل په صبر او په منځ سره تاسو کومک غواړي جن بغیر د درته آسان شي برای درجه آسانی پوری چې دی هغه او شهید پیش کی چې در ټول غټ صابر خو څوک دی په جن کې شهید تر هغه وخت پورې د صبر کړی دی چې په دې کې ګولې مشتل یا د دشمن تورې پر کری برابرېدل تر جبه لا غټ صبر نه یاره خو انسان ګردمه د ځان غم اخستی خو د صبر در هغه وخت وکي چې ځان سودا کې ځان بایلوي. نو دا په ټولو صابرینو کې غټ صابر دی په امت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. نو الله دا غت څنګه دغه بیان کې فضیلت بارول د دوه یو فضیلت دادی چې دته به د مړ نوم نشته دی مړ مبولي دی به تیسی ژوندی بولی ها څنګه مړ به نه بولی مړ خدای خود د عام خلکو پر کم مړ نه دی. نو په خبره پوسواس دا چې دته مړ مواز منن نو دی مړ نه دی نو کوم مړ نه دی ولې شخونه خو راته پروت کیدل ته په کور کې یا د عام مړو پر کم باندې نه دی بلکې دی ژوندی و بولی. نو چې ژوندی دی ولې شخه براوه د ژوندیم د سیو بل رقم ژوندی خاص ژوندی ولکه لا تشعرون په شکر راغلی چې الله ته نه پپېږي ژوند یاسته چې د ژوند بیان نو هغه و چې دی اول د واره د روح جنت ته ځي وس نور خلق چې دی روح جنت ته نه ځي معلق یې په کوم وخت کې چې د ورځ د قیامت حساب وسو باره بیا ورسته نو چې کېږي بیا به نو دی د خپل بدن سره جنت ته ځي. شهدا یا ځینې نور کسان چې هغه د روح په لحاظ اوس لا دستي په دستي چیرې جنت ته ځي چې هغه د مرغانو مسله او سوال جواب ګرځي سره خلاص وي. اوس الله عز وجل چې دی د صبر نور مواقع مشتفرمای چې هغه خو د صبر اعلی درجه و تر هغه راوجې خو ته صبر نوري درجه لري په هغه کې مال او تعالی انعامونه یې شجدي سبنونه چې تا د فضیلتونو او سبونه خاص شهید وګټل موږ به څه کو موږ خوران خو د غیب پاتاسو الله یې شل درجه د صبر نور استه. نو په دا شول کې یو څو نمونه درته پیښې دي نه دي چې د صبر مواقع ګرد دلته بیانېږي مواقع یې نه بیانېږي یو څو نمونه اجمالی درته بیانېږي. وس به د آیات کریمه ترجمه ته تاسو وګورئ کدا اس په خبره پوهېدل یاست پرونج اعلی درجه د صبر بیان کړ په اوسنی د آیات کې چې د صبر نور چې درغه راکښته دي نور ځایونه بیانې تفصیلا نه اجمالا ما نمونه درته پیښي. الله د شوي ولنبلون مش خما خیب کې لا کو امتحانوکم تسی بشیء فیوشو فیوس قدر سره من الخوف د بیر ګوري دا بیره چې د هم خپل ځان ته اندازې لري. الله عز وجل وزسس امتحان اخلم بشیء دا بشیء کې چې دی تنوین راغلی دی دا د پاره د تقلیل دی خپل شی نشي ته ویل کیږي غاښته ویل کیږي بشیء په یو لږ شی علاوه زګاګي سس امتحان اخلم دا نه معنی چې دغه نه غټ امتحان دی لکه د شهید غیر یا بشیء په یو لږ شی باندې چې هغه شی نو د کومه قسمت څخه دی من الخوف د بیره څخه لږ بیره در باندې راولم بیره د چا د طرفه څخه ګای بیره د دشمن د طرفه څخه در باندې مسلط شي د کافرانو چې بار لرزي اخسته چې معنا وس بم را پک شو نه مشلی یا میونه ویني دا قصه یا پر د عمل تسلط حاصل نه کی دا یو بیره د الله پاک امتحان دی اخلم چې وس صبر کوي کنه ګای دا بیره چې د دشمن څخه نه د نور حوادث څخه د مثال په تور
مال دې لېږلی تجارتي مال در یو ځای پورې چې دی رسېږي دا ګرده لار د هغه د مال د خاوند زړه په پر باندې چې غله یې ونه شکي ګاډۍ ونه تښتوي چپه نه ځي تر یو لاش شی ونه شي تر څو چې ده ته رپورټ راځي چې مال سالم ورسېدی دغه بیره مه الله پاک وایي د ده دپاره چې د امتحان ده کېدای شي په خبره ته پوهېږي بیره خامخا د دښمنه څخه نه ده نور دا حواجس د دنیا چې ګینو هلک یې بازار تاسو ته ولې سودا پر اغوښتي تر هغه وخته چې راځي د ده زړه پر قرار نه وي برای نو خو زه پېژنم چې انسانیت خو نه لري یا به په موټر کې زوی مړی مشتي یا به په موټرسایکل کې مشتي یا به د یو چا سره جنګ کړی نه دغه بیرې دا ګرد الله پاک د امتحان ذریعې دي یوازې هغه نه ده ولنبلون خامخا موږ امتحان وکړو تاسې بشیء په یو څه قدر یو څه قدر نو من الخوف د بیرې دا یو قسم سو د بیره نو اوس مال ته ماته ښوولی سې چې یو شاخ دی دا یوازې یو جنس دی زر رقمه بیرې ستا د هره بیره چې ده په ته ورباندې د امتحان الله در باندې راځي دا ګور دا مجمل یو ځای یو نوع یاده کړله چې د بیرې د قسمه څخه پر تاسې مسلط کېږي بالا نو بیرې خو بیا ډېرې رقم دي پسې والجوع او په یو څه سره د لوږې ګای لوږه در باندې مسلطه سي یو څه قدر لوږه مسلطه سوله دا نو یا د کاختۍ د لارې که سره کاختي راله عمومي یا یې د مثال په طور د مفلسۍ د لارې خو لوږه راله پر تا باندې ته سوې وږې الله وایي دا زما هم امتحان دی بیا در باندې کوم دا کېږي ما زما یم چې صبر کوې که نه کوې دلته هم ستا امتحان کېږي ونقص من الاموال او په یو څه قدر سره د کمبود د مالو ګای د مال تاواني سي قرار د مال استولی هلته تا نیت کړي ګران دې رانیولې هلته چې ورسې په خپل سر لا نسي خرڅ نو نقص د اموالو راغلی یا د مثال په طور رمه لرې د میږو یوه پله مرض په ګټ شو د چرګانو فارم لرې یوه پله مرض په ګټ شو دا نقص من الاموال دی دکان دې دی د مثال په طور شی پکښې کې ورسې موږکانو به وهلی ته به د کپړو دکان کې ټکور به کړي نو الله وایي دا زما د طرف امتحان دی دا موږک هم دغه زما مخلوق دی ما درته مسلط کړی چې دغه تاوان ور ورسوه دا ګرد امتحانات کېدای شي په خبره ته پوهېږي ونقص او په یو څه قدر سره د کمبود من الاموال د اموالو مال دی ګای کم شي مال په مرګ سره یا دغسې په یو مرض سره والانفس او په یو څه قدر د کمښت د نفسونه کم شي نفسونه معنا ځانونه ساکښ انسانان یوه پله په کلي باندې وبا ګاډه شي پخوا به دا مرضونه راتله اوس هم راځي وبا یې خو موږ اوس نه په پوهېږو نو ورته متوجه کړو چې دا وبا د خپله دا سږ کال دا زکام خپله وبا ده چې هر یو ووایي خو ته چې تورې طبي والی دغه رقم یې کې نو دا نقص د انفسو په مرګ سره هم راځي کوشنیان یې باره پکښې کې مړه کېږي د ورځې به باره څو شخه یې چې اجره ورته ونه شي دا هم الله عز وجل زما د طرف امتحان دی ګوره دا د نفس کمښت نه بیا ګای په مرض یې ګای په یوه طرز ګای په بل طرز خو نفسونه دې کمیږي عجمو والثمرات او د میوه یو څوک باغونه لري یا پلا باغ سږ کال بره ګل یې ونه نیوه ګرده باغ زرغون ولاړې چې ورسې په درخته کې څلور سیب نشي پیدا کولی باغ به ګرده زرغون ولاړې په درخته به درې انار زړېږي اوس ورته وایي چې دا خو په پخوا باغ و شاخونه به یې کاږه او پر مځکه باندې به الله وایي دا زما امتحان دی دا ګرده زما د طرفه څخه دي دا ګرده مصیبتونه دي غمونه دي دا ګرده صبر غواړي نو ګوره الله یې څو نوع یادې کړې بیره یې یو لوږه یې دوه کمبود د مال دا یې درې کمبود د ځان دا نفسونه کمیږي په اولادو باندې مرګټ سي دا څلور او میوې کمبود دا پنځه دا یو نمونه الله پیش کړ کنه امتحان لري نور ام ډیر دي شغه د انسان لپاره غم دي خو نو چې الله وایي زه امتحان اخلم د څه لپاره چې نو صبر وکړه په امتحان کې به بیا سوال نه واردوي هغه په خوا تېر سوی دي په 140 آیات کې چې هغه وایي اذ ابتلى ابراهیم چې خدای پاک ته نور معلوم الله ته معلوم یو ګرځي خو د دې دپاره مو معلوموي راپورته کوي مو چې که موږ صبر وکړي الله انعامونه راکړه سبا به خلک نه وایي چې دا نو وی ورکړه دي ته خو الله خو دغسې صبر یې کړی دی یا کې بېصبري وکړه الله نور عذاب سې راکړي د خلکو بانه به ختمي چې دا یې نکیفن اکې دوژخ ته واچول خو الله ورته خو دغه دی معلوم دي خو بېصبري یې کول زما احکام یې نه منل کېدای شي خبره تاسې پوهېږي د الله چې امتحان اخلي د امتحان درې طرزه وه موږ څوک ګای شاګرد ځان ته معلوموي هغه امتحان چې دی هغه الله د هیچا څه نه اخلي الله ته د ازله ګرځه معلوم دی امتحان ګای د دې دپاره اخیسته کېږي استاد ته شاګرد معلوم دی خو جزا ورکوي برای د جزا دپاره چې اوس یې ورکړم باره خلک وایي ګوره ظلم یې ورسره وکړي دغه هلکه سره ده زد اخیستی دی ګرد عمر یې ناکي وهلی
دی د دغه چې خلکو باندې ختم شي برای امتحان وخت هلک ټپ ولاړې باره چلاخ ورته وکړي وی اوس خلک ویلی شي چې دا یې ناکیوال دي زه چې اخیستې باره خو ستا د مخه امتحان ځینې وخت شی نه اوس ده ګای یو هلک ته د یو شی ورکوي په انعام کې لیاقت یې ور معلوم وي مګر خوشوالي کې هم خلک به راوایي ګوره لیازبازي یې وکړه خدای خبر په دې کې نو د ده څه غرض وشوه دغه هلک چې ورکړي د خانۍ لیاز یې وکړي د څه شي لیاز یې وکړي دی امتحان واخلي د هغه لیاقت خلکو ته ښکاره کړي برای اوس ګرده ورته وګوري خپله د انعام مستحق څوک که نس هغه الله دغسې امتحان اخلي الله وایي زه په دغو شیانو څه امتحان اخلم نو صبر وکړي چې کامیابه شي چې کامیابه شي بله څه شي کېږي وبشر الصابرین وبشر الله نو زیری ورک الصابرین و صبر کوونکو ته چې په دغه شیانو کې چې دته تاوان ورسیږي دته مصیبت ورسیږي دی صبر وکړي الله زما د طرفه څخه زیری پر ده باندې وکړي نو په دې آیات کریمه کې یو څه مواقع یو څه ځایونه د امتحان راته الله وښوله چې معنا هغه غټ امتحان څخه ما سوه لاندې نور امتحانونه هم شته در هغه غټ صبر راوجې خواته لاندې کوچني کوچني صبرونه هم شته یو سړی دی د مثال په توګه مال تاوان یې وکړي دی نو بره ما الله ته صبر کړی دی په دغه کې به زما خیر و اوس د ده صبر و د شهید صبر سره برابر دي دا نه دي برابر بابا تا یو څه تاوان د پیسو کړي دي هغه هم که کړی بایلولګر سره خو صبر دی پر هغه سربیره الله وایي د هغه څه نه دي زیری ده ته هم ورکړو تا ته هم الله پاک اجر درکوي اوس نو د صابر نقشه پسې راشي په دې پسې آیات کریمه کې خو هر یو د صبر لاپې وي ګرده موږ صابرین ځان بولو الله وایي صابر اوس زه درښیم الذین هغه صابرینو ته دا د مخکې صابرین صفت دی چې زیری صابرینو ته ورکړه کومو ته الذین هغه صابرینو ته اذا هغه وخت اصابت چې ورسېږي هم دوی ته مصیبتون یو غم ګوره مصیبتونه کې را دي دا غمونه مخکې تېر شو چې یو غم د غمه ور ورسېږي بله نو یا هغه د مال د قسم یا یې د بیرې یا یې د لوږې یا یې بل یا یې بل قالو دوی نو ووایي انا لله انا بېشکه موږ لله الله عز وجل یو موږ خو نو د الله تعالی ملک نو چې هر څه راکوي د مالک سره څوک چې نو چې را ویلی شي خو نشي ورسره ویلی ګوره انا موږ لله الله لرو ملکن لکه د مثال په تور یو سړی دی 4-5 ریان لري باره 2 ریانو ته وایي تاسې به په بالایي منزل کې خدمت کوئ دا نور ته تاسې بیا کښته کوئ څوک ورته ویلی چې تا ولې دا دوه لوړ کړه دا دوه دې کښته کړه ته زما کار دی بله ورځ به دغه لوړو ما هغه راکښته کوم خپل کار مې دی یا د کور څه متاع و سامان لري یو څه په هلته په سټور کې ږدي هغه څه شي خلک ورته وایي هغه ګدام چې ورته وایي هلته ږدي یو څه په خونه کې پروت د ګای باید دغه ګدام ته هغه د ګدام هغه دلته راوړي ملک دی ګوره تصرفات چې په ملک مالک کوي خلک د سوال حق نه لري نو دی چې د هغه ورپېښ شي خپله ځان ته څنګه قناعت ورکړي انا لله انا موږ خو چې لله ګرد الله د الله ملک نو چې څه راکوي اوس د مالک سره دې زور رسېږي چې ولې دا رقم کوي نو چې ګرده د الله یا مال جم د الله دی اولاد جم د الله دی تم د الله تعالی نو دا که په مال کې کمپیوټر کې هم ته نصیحت ویله چې الله پاک دا دې ولې کم کړي هغه وایي زما مال دی نو ته لازمه نه جوړه کوي دي یا بیره در باندې راولي خپل ملک دی بیره یې کې وروږي کوي کې هر څه پکې دغه جمله در خوله راوباسي چې انا لله موږ الله لرو و انا الیه راجعون و انا بشک موږ الیه و دغه الله عز وجل ته راجعون رجوع کوونکي یو بله دغه جمله ورسره ملګري کړي دا کې دوی تسلی راغلی الله عز وجل دا وچاته وجه صابر ته دا دوی تسلی وشولې چې دغسې صابر نو چې دی زیری پر وکړي چې دی دا دوی تسلی ځان ته ورکړي یوه عقلي ده دا بله طبیعي ده تسلی دوه قسمه سوه یوه عقلي سوه بله طبیعي سوه هغه عقلي وه چې په عقل کې ځان ته قناعت ورکړي خو چې ګرده د الله یو نو خود به الله پاک هر څه چې پکې کوي ته څه شکایت لري چې ولې مال را تاواني کوي ولې زوی را مړ کړي ولې د مثال په توګه زه ناجوړه کړم ولې باغ اصول ونه کړله ولې دا موټر پر لارې چې پاسو زما مال مخټکي یا زما کرېټونه ګرده برباد شوله خو ګرده د الله یو دی قانع شو دا یې د عقل د لارې ځان ته قناعت ورکړي پس یې و انا الیه راجعون دا بیا طبیعي ده طبیعي دا ده چې ښه ته د هغه غم کوې د ځان غم دې خوره ته د لې ګرد عمر پر دې دنیا که ته هم روان یې ګوره طبیعت بره په خپل ځان کې ساکن شي اوه خو ځکه دا اوس داسې زه پسې مړ شولم خو دا امر سره تړلی ده د ځان علاج دې کوه په طبیعت کې هم بره خپل په ځان کې سکون نه رسي چې ښه خو د ځان اختیار هم نشته یو سړی مړ و یو وخت نو یو سپین ږیري بره چا ژړله سره دا دوستانو قربانه بره دولې وروره خپل پروار مړ دی زموږ پروار نه دی مړ پر څه شي ژاړي موږ ته خپل وار ګوري په خو دغه وار هر یوه ته ګوري نو ګوره دا طبیعي قناعت یې به ځان کې ورکوي چې ما ته ګوري فقط دونه قدر معلومه نه ده نو چې زه د څو ورځې وروسته د میزان چوکې چې مازدا را روانه څه سواري هم پکښې کې سپاري د یوه سواري ځای بل ته نه معلوم چې دی چېرې تا کېږي
چې پر هر ځای تاکېږي دا نور ریله ولاکه پکښې کوي چې تاسو بیا که دغه سولې ما زده هغه کلینر ته وایي ودرېږه زه تاکېږم خو دا دنیاګر د یو مازدا د روانه ده یو پر یوه ځای تاکېږي بل سبا تاکېږي بل سبا تاکېږي مازدانو کې کلونه په مخ کې لري سفر یې اوږد دی انا خود سواریان هم دغه نه ډېر دي ګرده مځکه ده په زنګېږي دغه نه ډکه ده دا تاکېدل دا مرګ ګواکې تاکېدل دي نو طبیعي سکون هم ځان ته ورکول چې باره دغه وایي چې وانا موږ الیه وجه الله ته راجعون رجوع کوونکي ګرده الله ته ورځو خو سوال و جواب را سره کوي او ګرده ملک هم د الله یو نو چې ملک د الله یو زه عقلس د سوال حق هم ولا عقل لرم خو د بل ملک یم طبیعي که شکایت لري خو ته هم روان یې ورځېدلی نو دا یې بیا طبیعي سکون ورلره ورکړي الله وایي دغه صبر کوونکو ته چې دوی ته نو چې شي ورلره واوروه زیری ورته واوروه یوه شي ته بس داسې پام دلته چې غم پیښ ده د غم خاوند چې دی زموږ په عوامو کې دا رواج دی ځینې ملایانو طالبان هم د دا غلطۍ ښکار دي بهرنه دوی څنګه وایي قالو انا لله و انا الیه راجعون دا غلط دی دا تعبیر د انا لله څه ورشروع کړه ته چې د غم پیښ سو نو کومه دي چې تا ویله چې انا لله دا خو دا منه قالو دوی به ویله د بل شي کیسه به راکوي بس ستا د طرفه انا لله و انا الیه راجعون وویل شو ستا د طرفه خو نه وسه دا خو د بل بیان وکړي لکه د هغه تېرو خلکو به ویله چې انا لله و انا الیه راجعون تا څه وویل که داسې په خبره پوه شوې لکه د مثال په توګه یو سړی مجلس ته راځي بل چا سلامونه ویږي پلاني سلام در باندې بابا ستا سلام شو خو ته پر مجلس سلام وایه تا دا خو د بل غیرت ووایه چې پلاني ویله چې السلام علیکم نو ته خپل سلام ووایه ستا دغه دی معنا که د سړي خدای نه کرده پلار یې مړ دی ورور یې مړ دی قریب یې مړ دی بره به وایي چې انا لله و انا الیه راجعون د قالو څه مه راشروع کوه الله خو بیان کوي چې قالو یې ورسره چې قالو دغه خلک نه باره وایي څنګه خبره کوي دغه خبره کوي خبره به ته دغه وایي د غم په وخت کې ملایان چې دعا کوي عبارت چې دعا خلاصي قالو انا لله و انا الیه بابا نو قالو بیا ته څه کوي چې ورسره قالو خو د تېرو امتو کیسه وکړه که څه کوي که د بل نسل کیسه کوي که خپله باید چې غم را پېښ شوی دی الله پاک موږ تا لرو تا ته درځو نو د انا لله څه شروع کېږي دا خبره نو ته که دا ثواب ګټې چې په دغه انا لله کې پروت یې هغه به د دغه ځایه څه شروع کوي کیدای شي په خبره تاسې اوس نو پوهېدلي یاست انشاءالله او دغه کلمه د انا لله و انا الیه راجعون په بخاري شریف کې راځي روح البیان نقل کوي وایي چې دغه خاص وجه امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبره ورکول شوه دا تېرو امتو ته نه ورکول شوې چې ته د غم په وخت کې دا ووایه الله پاک تا ته ډېر ثوابونه درکوي دا د نبي علیه صلات وسلام د امت خصوصیت دی ولې د دې دپاره یې دلیل پیش کړی دی وایي حضرت یوسف علیه الصلات وسلام چې ورونو د زه د څخه واخیستې و اڅا کې واچاوه باره کور ته راله بابا ته یې ویل ول هغه لیوان وخوړی دغه یې کالي دي دا دې په وینو لړل سوي دي به دا کالي یې پاته سو دی هغه څه وخوړي نو د پلار خو وختل اثر په خلاصېدی چې تاسو چا مرته کوئ نو پلار خوارکی ډېر په شکایت و باره یې څه رقم د پلار ویله آیت کریمه داسې هلته په قرآن کې راځي په سورت یوسف کې 4 آیت وتولى عنهم وقال یا اسفا علی یوسف باره څونه غم ورته پېښ شوی سړی پوهېږي چې ته زما زوی یې زما زوی دې را مړ کړي د مثال په طور او مړ کړي دې هم نه دي هره بلا چې یې پر سیده کړې ده خوا دې زما د سترګو دې عام کړي باره یې مخ ځینې واړوه او دا یا اسفا علی یوسف ای زما غمه پر یوسف وایي که چېرې دغه کلمه تېرو امتو ته ورکول شوې نو خو دا نبي و د الله نبي وویلې به ولاکه دا ویلې چې ای زما غمه د غم فریاد یې نه کوه دغه خبره بیا کړې وای دا خاص یو انعام دی الله پر دغه امت باندې کړی دی چې د غم په وخت کې دی وایي نو څونه ثوابونه الله عز وجل ورله ورکوي بیخي ډېر ثوابونه ورکوي حضرت ام سلمې رضی الله عنها څخه روایت دی دا وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل ولې هېڅ یو غم د غمو نشته پر دې دنیا چې چاته پیښ شي او دا سړی باره په دې غم کې وایي چې انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خیرا منها پښتو ترجمه یې دا ده انا لله و انا الیه راجعون خو به وایي چې یا الله پاک په دې غم کې ما ته ثواب رالره راکړې ما ته د دې ښه خیر و بدله رالره راکړې چې راته پېښ شي دا دعا چې دی وکړي الله پاک تر دې ښه شی ورکړي د ام سلمه دا حکایت کوي نو دا په کوم وخت کې چې د نبي علیه السلام په نکاح کې لا نه ورغلی د مخه د دې بل میړه ابو سلمه چې ورته وایي د سلمه پلار هغه د دې خاوند نو دا هغه زما سره دونه ښه کړي وه داسې ښه ګزاره یې را سره کړې وه چې هغه وفات کېدی نو باره به ما په خپل زړه کې به مې زړه د غمه ډک و باره ما ویل نو خو رسول علیه السلام چې مې دا اورېدلي چې انا لله سړی ووایي مګر هو کې نو خو چې در دې خیر ورکړي در ابو سلمه بل خیر سړی په ګرد انصارو مهاجرو کې شته دا ټول اصحاب چې دا ما در دې خو بل خیر نشته نو دا به څنګه شي
او دی هم چې مړ کېدی ما چې ولته انا لله و انا الیه راجعون وایه الله پاک به تا ته درما ښه سړی درلره درکړي الله به درما ښه خلق درلره درکړي. نو دا عباره ما دا دعا وکړه چې دی وفات شو. دعا چې وسوله دا وایي زما فکر خو دغه و چې دعا خو مې کړې ده مګر ما چې هر څه فکر و ما ورته په مهاجرو انصار کې تر ابو سلمه ښه سړی نه و ځکه اول دا واله چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هجرت را وکړي خو د پسې را وکړي چې کډه پسې راله دی و ابوبکر صدیق خو احتیاج تللی نو دا خو د هغو مهاجرونو د ډلې څخه دي څونه لوړې درجې دي. وایي دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرکه راته راواستوله چې برای هغه دی د ده په بدل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم علامات راکړي. دا وایي دا د دغه کلمې دغه چې انا لله و انا الیه راجعون برکت ما د سر په سترګو ولیدی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه والی چې څوک د هغه په زوجاتو کې راشي ښځه تر دې بل غټ زیری استه تر دې بل غټ زیری بیا کله استه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کوروالا چې دا ډیره زړه سوله نو خو وارخه غوښتي حق خې درلودي. نو رسول علیه الصلاۃ والسلام اراده په زړه کې داسې وکړه چې باره ول وسمه طلاق ورلره ورکړی وای سیدی نه فقه او شیخ به ورکوم طلاق به ورکم هغه وار به نو باره دغه نه کېږي په دې نور زوجات په مصرف چې هغه د مثال په تور استعداد لري د کوروالی دې باره زاری ورته وکړه باره زبستا اثر یو درخواست ورپېښ کړو نبی علیه السلام باره یا رسول الله دغه یو سعادت منو د الله سم بس چې په ورځ د قیامت ستا په زوجاتو کې زره وپاتېږم دغه سعادت راته راکړه زه به بیا ستا سره یو ځواني وکړم زه به خپل وار حضرت عایشې صدیقې ته وبخښم ستا خو بیا د هغې سره محبت دی. پیغمبر علیه السلام الله درخواست قبول دی نو برای طلاق ورلره ورنکړي. ګوره دا غټ سعادت دی. نو مسلمه وایي ما دغه دعا کړې وه چې انا لله و انا الیه راجعون مګر متحیه وم چې د ابو سلمه خو ښه سړی بل نه پیدا کېږي چې تا بیا په نکاح کې مګر الله رسول په بدله کې راکړي هغه بیا زما خاوند شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه شو. نو د دې فضایل د دې ډېر دي نو پکښې کې چې دا انا لله سړی وایي. نو په یو بل حدیث کې راځي د حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه څخه روایت دا د والانفس په باره کې چې دا د نفسو نقصان دی الله عز وجل وکړي. وایي د یو چا چې اولاد وفات سي یا لور یا زوی نو دا چې وفات سي الله عز وجل ملایکو ته وایي مره وایي زما د بنده د زړه ثمره مو ځینې واخیستله دوی ورته وایي چې هو هغه مو ځینې واخیست خو نور روح ملایکو خو اسرائیل علیه الصلاة والسلام به ستا لښکر له روح باره زما د بنده د زړه ثمره د زړه میوه اولاد دی وایي د زړه میوه نو هغه میوه مو ځینې واخیسته دوی ورته وایي چې او یا الله پاک ورته وایي نو ده څه ویله چې داسې ځینې واخیستله شکایت یې کوه ناراضي یې کول څنګه یې کول باره دوی ورته وایي چې یا الله هغه انا لله و انا الیه راجعون دغه کلمه یې ویله دغه یې تکراروله شکایت یې نه دی کړی. نو الله عز وجل باره ورته وایي باره د ده دپاره په جنت کې یو ښه کور تیار کړي یو جلا مخصوص کور درته تیار کړي مزین یې کړي او پر دې کور باندې به لیکي لکه موږ خو نو خلک وایي غلجۍ هاوس یې پر لیکلی جادورانۍ هاوس پر لیکلی پر دې ولیکي وا بیت الحمد د حمد کور دا د حمد په بدله کې الله دته ورکړی دی چې الله دته غم پیش کړی دی قریب یې تللی دی او د انا لله و انا الیه راجعون ویلی دی. نو دا په حمد کې راځي چې په حمد کې راځي پر دغه کور در سره بیت الحمد ولیکي هغه لوحه هغه د سر نه په کور پر سر کې لګوي دغه پر ولګوي. نو الله د دې انا لله و انا الیه راجعون په بدله کې اگر چې ظاهره څونه لنډه خبره ده مګر هو تفاسیر ګرد ورسره وایي چې دغه قلبي دی هغه د زړه چې د زړه څخه واقعي حالات چې شي متوجي. بل دا مسله ورسره ملګرې ده د سړي چې قریب مړ سوی یا مال تاوان یې سوی چې هر غم ورپېښ سوی که د ده در سترګو اوښکې بهېدلې انا لله و انا الیه راجعون وایي ته به دا نه وایي چې دا دی د زړه څه نه وایي ولې ژاړي. ژړا جلا ده هغه رحمت دی هغه رحمت دی هغه د انسان اختیار نه دی. نو زما والد صاحب چې وفات سوی تر ډېره وخته پورې بس مه هېجېدی نو باره په اوښکې نه درېږي. ما به خلکو ته مال زه په دې پوهېږم چې عقل مې ام قناعت ما ته راکوي چې د انسان اخري پای چې دی هغه چې دی مرګ دی او د ده په دغه طریقه مرګ زه قانع هم یم چې الله عز وجل وړي درجې ورله ورکوي. خیر عمل یې هم ما ته خو چې معلوم دی موږ که دغه ګمان کوو چې دا نیک عمل تقریبا د مثال په طور 4-5 کاله د په تدریس کې تېر کړم د دین مال دا غټ عمل دی. نو چې دا غټ عمل تقریبا د یو پیړۍ نیمایي ده ګواکې چې دغه عمر سړی مسلسل په جوړه ناجوړه کې مال الله ته بیا جلا معلومه ده چې منظور وکړ نه و مګر زه خو د زړه د لارې قانع یم مګر دا اوښکې مې چې دي ولاکه د دې څخه دي چې زه ناراض یم خدا دې خو ما ورته چې د بزې سیرلی چې عقل نه لري دا سیرلی د موره جلا کې خو لا هم بغارې وایي کې نه وي
دا طبیعي شي، یعنې په طبیعي شي باندې مو بیا الله نه راګیرئ. زما په خبره کېدای شي په مطلب پوهېدلي یاست چې ژړا پر قریب باندې دا نه معنا چې دی نو نه دی راځي چې د انا لله و انا الیه راجعون وایي، دا نو د زړه د اخلاص ولا کول دي ولې اوښکې تویېږي. ابراهیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی دی، د 18 میاشتو هلک دی، هغه چې وفات کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تر سترګو اوښکې پر تویېدې. اصحاب ورته وایي چې یا رسول الله تا خو موږ ته ویلي وه چې پر مړي سړی نه ژاړي، خو ته په خپله مبارکو سترګو باندې ژاړې. رسول الله علیه السلام ما دا رقم نه دي ویلي، ځان په مړي باندې سړی بې صبري نه کوي، دا خو رحمت دی، دا خو د انسان طبیعي تقاضا ده، خو چې د پلار اولاد بېله ارمانېږي، که د اولاد څخه د مثال پر پلار بېله ارمانېږي، دا خو انسان په اختیار کې نه دي. نو زما خبره تاسې زده کړه چې صبر د زړه سره پورته کېږي، دا اوښکې د صبر سره منافات نه لري. انا لله و انا الیه راجعون چې په خپل زړه کې قانع شي، بس دغه ثوابونه لکه د بیت الحمد ثواب چې ما درته وایه، یا هغه چې الله پاک تر هغه ښه خلق درکړي، لکه د ام سلمې رضی الله عنها حدیث، دا ګرد صحیح حدیثونه وه، دغه ثواب الله پاک ورکوي. پسې پسې ګوره الله عز وجل اوس هغه بشارت اوري. په اول آیات کې هغه مواقع د صبر درته ذکر کړه چې په دغه ځایو کې صبر پکار دی. دا دوم آیات چې مو راووایه په دې کې د صبر دپاره یو تلقین در لره درکړي چې د صبر نښه نو څه شي ده د صابرینو علامه هغه دا ده چې تر خوله دغسې آیات دغه کلمات راوځي چې انا لله و انا الیه راجعون. اوس یې هغه د زیري ځای راځي چې ولې زیری ورکه، نو د څه شي زیری ورکه؟ زیری خو در اوسه نه دي راښولي، دغه دی د زیری ځای. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه. الله اولئک دغه کسان چې د غمو په وخت کې دی دغه وایي الله ته صبر کوي، دا کسان چې علیهم پر دی صلوات خاص رحمتونه دي، صلوات خاص رحمتونه دي، من ربهم د طرفه څخه د رب دي، ورحمت او عام رحمت دي. دې تاسې به د الله عز وجل د آیت کریمه ته متوجه سي، صلوات هم ذکر کړه، رحمت هم ذکر کړي. ولې وایي د مثال په طور یو سړی چې دی صبر یې کړی دی، زوی یې وفات شوی دی، د لاس د خلکو په چا مرسته لاس و دا لازمي واخیستی، د ده غم او د هغه سړي غم چې زوی فقط مازې مریض دی، په اسپتال کې بستر دی، دغه دوه غمه سره برابر دي؟ خو نه دي سره برابر. هغه هم صبر وکړي، دی بل هم صبر وکړي، یو یې پر مرض صبر کړی دی، دا بل یې پر مرګ باندې صبر کړی دی. د دې خو د صبر په توري کې سره شریکان دي، په دغه باره کې الله عام رحمت کې ټولو صابرینو کې ورکوي. مګر نو درجې خو باید فرق سره ولري، نو درجې خو باید فرق سره ولري. خو هغه اول نمبر صابر دی، بابا زوی اگر سره دی د جهاد په لاره کې تللی د صبر پر کړی دی، جبل غمازي نه جوړه دی. نو دغه اختصاص چې بیا دی هغه په صلوات کې راځي. صلوات هغه خصوصي د صبر د استعداد مطابق رحمتو ته هغه څنګه تعبیر په چا وکړي، په صلوات وکړي. وایي داسې مثال لري، ګورمنټ ګای د بورډ امتحان اخلي چې کوم الکوان په پوزیشن باندې راسي، لمبرونه دي ټاکلي، دا وایي دا بیخي هغه اول نمبر الکوان دي، دا بیا دوم نمبر الکوان دي، دا بیا دریم نمبر الکوان دي. بارانه وایي سبا د خیره چې دی مجلس جوړیږي، جلسه چې ورته وایي، حفل ورته وایي، دا مجلس ته راغواړي ګرده خلک به راوایي، دې ته انعامونه ورکول کېږي. په دا ډوډۍ کې فرق نه کوي، ډوډۍ د ګردو دا یو رقم دی، بسکوټو چای کې ورکول هغه د ګردو دا یو رقم دی، داسې نه دي چې هغه اول نمبر والاو ته جلا بسکوټونه ورکوي. خو هغه تحائف انعام چې ورکوي هغه فرق لري، یو چې د سرو زرو کپ ورکړي، بل چې بیا د مثال په طور د یو څه کتابونه ورکړي، بل چې یو څو کلمان ورکړي، بل چې یو څو کاپیانې ورکړي. دا ګوره هغه د دې خصوصیتونو درجې په هغه خاص انعام کې مراعاتېږي. په دې عام انعام کې چې دا ډوډۍ و چای پاټي و په هغه کې فرق نه کوي. نو رحمت چې دی د صابرینو دپاره دا هغه عام دی، او دا صلوات د هغه خصوصي چې د هر چا د درجې مطابق الله دغسې وایي زیری ورلره ورکړي چې اولئک دا کسان چې دي علیهم پر دوی صلوات خاص رحمتونه دي، د ده د صبر د درجې مطابق من ربهم د رب څخه د طرفه څخه د رب د دوی، ورحمتون او د دوی دپاره عمومي رحمت دی، دغه صابرینو دپاره په عمومي رحمت کې لکه عام دعوت سره شریکان، په خصوصي کې صلوات کې چې دی هغه د هر چا د صبر مطابق. پس یې وایي واولئک هم المهتدون، اولئک دغه کسان چې هم دین المهتدون پر هدایت هم چې دغه زیر امر لرا پورته پر هدایت چې دا صبر دي کړی دي. اوس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قول په بخاری شریف کې نقل کړی دی چې حضرت عمر صاحب ویل ولنعم العدلان ونعم العلاوه، دا نو عربي جمله ده. عدل
دا د اوښ انډي ته ویل کېږي. د اوښانو بار که تاسې لیدلي د الکانو خپلونو یې لیدلي د دې خو دوی فقط پر سپرېږي. په وطن کې چې بار پر باندې کوي نو دا د ده بار دوې حصې دي، د دې خوا او د هخوا یې جوال داسې پر تړلی دغه رقم. دغه دوه باید سره برابر دا عدل دی د هغه سره، هغه عدل دی د دغه سره. انډیان ورته په پښتو یې انډی بولي، د اوښ بار دوه انډی یې یوه خوا او بله خوا، دا داسې پر باندې کړي بار نه ځینې شیوه کېږي. پر خره باندې هم ګای ګای دغه رقمې جوال، ګای ګای داسې پر بارې یو جوال یې، ګای ګای چې دوه جوال یې برای بغل په بغل یو د دې خوا بل د هغه کې پر رسۍ پر راټینګ کې باره نه ځینې لوېږي. دا که یوه خوا درنی بله یې سپکه یي بار لوېږي. نو دوی چې برابر دواړه عدل یې د یو برابر بل د بل برابر. ګای ګای چې بار نه کوي ډېرې باره دوه یو انډی بل انډی خو ځینې جوړ کړي یو څه پاتې شي، وجې ته نه بیا سرباری وایي، سرباری پر ورکښېږدي. په عربي کې بیا دې ته علاوه وایي، دا پر علاوه که. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې ځای کې وایي په دې آیت کریمه کې برای په خدای انډیان یې هم ډېر خوندور دي، سرباری هم ډېر خوندور دي. بابا دلته انډیانو سرباری د کومې خوا دي چې حضرت عمر صاحب فرمایي آیات ته که تاسې وګورئ دغه ځای چې صلوات من ربهم ورحمه، دا دوه انډیان دي سره، صلوات یو انډی دی، رحمت بل انډی دی. په خدای چې مې رحمت خوند راکړي د الله تعالی چې د عمومي دي، مې صلوات او خصوصي رحمتونه دواړه خوند راکړي، دا ګویا کې د بار انډیان دي یوه خاص بل بل سرباری کم دي. و اولئک هم المهتدون، دا بل په مابینځ کې سرباری پسې ورواچاوه چې دا خلک پر هدایت ام دي. نو دا خو غټ زیری دي چې پر دې دنیا الله پاک و صابر ته وایي چې ته واقعي پر سمه لار روانې، لا دې نه د غلطه کړې، که د مال تاوان و که د ځان تاوان و که د میوې و د باغ تاوان دې ودې ګالي، الله پاک ته انا لله و انا الیه راجعون وړاندې کوي. نو الله پاک دا دریم انعام پر وکړي. دا دریم انعام څخه حضرت عمر صاحب تعبیر په چا وکړي؟ په سرباري علاوه. برای انډیان هم ولا ښه انډیان دي، انډیان یې کومه خواص صلوات رحمت، دا ګویا کې یوه خواص هغه بله خواص صلوات هم د الله پاک رحمتونه دي، مګر هغه خاص رحمت هم رحمتونه دي هغه عام، دا بل یې په مابینځ کې واچوه چې اولئک هم المهتدون. نو دا د صبر فضایل تر دې ځای پورې بیان سول، او هغه د صبر درجات تعالی عز وجل هغه اشاره وکړه په دې ځای کې چې مخکې د شهید تر ټولو غټ صابر یې د یاد کې هغه د مخه ذکر کړي، دا نور یې در ذکر کړه چې امت کې مایوسي نه کړي چې او دا غټ ثواب خو نو خاص شهید وګټي. الله په دا ګرد کې تا ته ثواب دی، که ډېره در باندې مسلط سوه، که لوړ در باندې مسلط سوله، که د مال کم بچي سوه تاواني سوې، که د کوره څه مړی و جنازه ووتله، که د مثال په طور میوې دې د باغ کمې سوې په دې ټولو کې. نو ګرده خو نو په تفصیل د دې دنیا غمونه خو نه بیانېږي، فقط اعمال مجمل هغه ټکي یې درته بیان کړه. په دې ګرد کې ستا دپاره صبر او د صبر هغه حدیث فضیلتونه بیان شو. په پای کې الله خپل له ځانه ورل دغه دوه غټ رحمتونه خصوصي او عمومي، او دا چې هدایت دا ګرده پسې بیان کړه. روح البیان چې دی نو دا ځینې شیان چې دی قصې هم ورسره نقل کوي، ځینې کسان د اخیستو د وجې په روح البیان باندې رد کوي، بله دا چندو تفسیر نه دی، کیسې پکښې کې دي. علامه صابوني رحمه الله د سعودي یو غټ عالم دی، هغه برای نو په دې کې خو تفسیر هم ستا تفسیر خو یې ګرده قوي دی، کیسې خو د داسې به په خدای پسې نه یې تړي چې دا خدای وایي یا رسول خو یې قصه کوي چې د خلکو سر په خلاصې ده، دغه دپاره چې د قصې دروی ردیې ولې په دې کې خو قوي خبرې ستا تفسیر خو یې قوي دی. علامه صابوني راولاړ شوی دی بره دی خو دا روح البیان په 10 جلده کې دی، دونه غټ دی، هغه د تفسیر ځای نه ګرځي ټول کړي دي، جلا یې په 2-3 ټوکې کې هلته سره جمع کړي دي، برای دغه خصوصي تفسیر اوس چې څوک سوال پر وکړي. نو مفسر خو دی هغه شیان خو بیا دی واعظ هم دی ورسره ملګري کوي. نو د درجې پورې وایي که د صبر د فضیلت دپاره بل هېڅ شی تسې وانه ور یوه قصه وایي زه درته کوم. د سلیمان علیه السلام په وخت کې خو نو چې دی سلیمان علیه السلام د مرغانو سره هم خبرې کولې، د دیبانو و د ګردو سره خو په ژبه د ګردو پوهېدي، منطق و طیر ورشول سوی و د مرغانو خبرې. نو سړی په بازار کې بره بلبل رانیوي چې ښه ریاضه کوه، کور کې راوړي نو په 1000 درهمه د هغه وخت یا 1000 دیناره قیمت یا دروند قیمت پر ورکړي. نه لکه زموږ په زمانه کې کرک وي زموږ برای په 15 لکه رانیولي، اوس ورته اجبرونه کوي چې چوغه د په 15 لکه چې څنګه رانیوي، خو د شوق خپل چوغه یې رانیوي. کور چې وزړوله بارنه جالې بولې کنرې بولې خو یې غیر ازو ته ملا وتړدی نو هر مېلمه چې راولي ورښکاره کوي خوند هغه ته خوند ورکوي. دا د بله ورځ مرغه تېرېږي دغه رقم شي هغه رالي پر کپاس کښېنستي هغه هم چوراري ورسره شروع کړي. تر چوراري وروسته چې هغه ولاړې دا بل بره سر وځړاو چپ ناست بره خو ورځ چېرې سوه 2 تېرې سوې 3 بره نو لا دا رقم ملاکه وشي برای مرغه در کپاس راواخستې بره راغلی سلیمان علیه السلام ته بره د ده سره نو ته پوهېږې زما دغه نه پیسې په بندې دي او ده اوس ځان پر ماڼۍ ماته اچولې دي غږ لا نه کوي دا زما پیسې نو دغه رقم دونه شی ما کاوه څه سره خو ما رانیولې دی چې خو دپاره دی زما حق کې راکړي. سلیمان علیه السلام بره و د مرغه ته وویله چې له دغه سړي خو ستا سره حق باندې دی نو دا حق یې ولې نه ورله ورکوې
بری مرغه ورته وویل چې ما ته هغه بل مرغه چې رالي بری ویل زمړی ته په ځان پوهېږې که نه پوهېږې بول ما خو چې چیغې والې د غته مې والې زما وطن د کوم ځای دی د کومه ځایه څه زه راوړه سوی یم لکه اوسني دا د جرمني چوغه که ده دا د فلاني ملک چوغه ته خو دا زه راوړه سوی د کومه ځایه خو هلته زه قریبان لرم دوستان لرم نو ما به دا ګرد عمر د فریاده ژړله ارمانه د افسوسه دغه بل ما ته برل دغه چغو چې دا ته د فریاده ژاړې ده ته خوند ورکوي دی په دې نه پوهېږي چې دا دی فریاد کوي نو چې ته د فریاده ژاړې دی خوند پر اخلي خو خوله چپ که صبر وکړه نو ما بره خوله بنده کړله نو اوس ما بالا صبر کړی دی خپل صبر نه ماتوم بالا بیا ولا که زما چغه واوري انو سلیمان علیه السلام برابر نو خو هغه دی اوس وایي زه صبر کوم زما چغه بیا ته ولاکه واوري ایله که رحمت ورسره وکړه سړي برابر چې دی دونه قدر ما چې دی د خوشحالۍ څه اوس مستی کوي زه خو نو کجل کجو دي که چیش دي کاجو دي بادام ورمې دا کوم چون پر مستی رالی دی نارې کوي زما خو بیا دا فکر دی چې څونه خوشحاله دی هغه دی د غمه ژاړي هغه د غمه وګرځه پوریاد خو قریبان مې ګرځه یا جدلنه اما ته بل نصیحت وکړي ما په هغه عمل وکړي انو سلیمان علیه السلام ته بره دول نوزي لکوم د الله د رضا دپاره د مرغۍ لکۍ سلیمان علیه السلام ستا پیسې بیا پر ما خو پاچا و غمیان و جبان و شانې ګرده په لاس کې دنیا په دې نه خلاصېدل وایي مرغۍ چې بره والوتې په هوا کې نو اوله ناره بره دا ورته وکړه بره ویل سبحان من صورني وفي الهواء طیرني ثم في القفص صبرني دغه خبرې کولې بېرته خپل ریس وکړي په ریس کې دغه ویل دا د مرغانو اواز خو سره ورته وي خو د ده خبرې جلا دي نو لکه د تلیفون ګژ 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 خو سره ورته دی مګر تورې راښکاره کړي میسج جلا وي څونه رقم تورې پکښې کړي دا هم دا رقم دي خو د دوی خبرې دي سلیمان علیه السلام ده ته تعبیر وکړي ویل دی وایي پاکي دې هغه ذات لري صورني چې زه مصور کړی یم ښایسته کړی یم څنګه صورت یې راکړی دی او پاکي دې هغه ذات لري چې په هوا کې طیران راکړي دي ګوره الوتلی سمه د هغه خدای حمدن ثم فی القفص صبرني الله پاکه پر صبر تعالی رحم دی چې صبر دې راوښوي خو ځکه صبر مې نه وای زده خو په خدای کې دې په ژوند یې لکړی چې زما ژوند وای پر دې صبر د الله تعالی حمد وای چې صبر زه خلاص کړلم د بنده څخه خلاص کړم د خپاسه څخه بیا نو سلیمان علیه السلام بارول ان الطیر ما دام فی الجزع لم یفرج عنه فلما صبر فرج عنه برای مرغه چې دلته و چې ناری او فریاد چکاو چیغه چواله په چغو سړی نه خلاصېږي چې مرغه صبر وکړي الله نجات ورله ورکړي خلاصون یې ورله ورکړي دا د سلیمان علیه السلام خبره نو د نبي خبره ده درس زموږ دپاره چې که دې پلار مړ دی که دې مال تاواني دی که بل ده که بل ده په چغو بوغه یې سر نه سره ورځي په چغو که سر ورتلی مرغه به ځان خلاص کړی وای په صبر یې سر ورځي ته صبر وکړه الله عز وجل در هغه نیکه بدله درکړي ته به خپله خوشحاله سي چې خوشحالي خو اوس دا درغله په هغه ګړي خو پر تا باندې غم دی کیدای شي د دې مرغه په قصه تاسې پوهېدلي یاست چې مرغه فریاد نه دی خلاص کړی صبر خلاص کړي انسان هم دغه رقم دی د الله عز وجل د مشکلاتو د تکلیفو څخه د فریادونو ناشکرۍ او بدې خبرې دا نه خلاصوي صبر چې الله عز وجل ته وکړي الله تر ټولو مهربان او زیات ارحم دی پر ټولو مهربانه الله زیات رحمت کوونکی دی هغه بیا تا ته نیکه بدله درلره درکړي واخر دعوانا الحمدلله